سلامونه مې ومنئ قدرمنو دوستانو د انګولر مهم درس ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. لکه څرنګه چې پرون موږ تاسو د انګولر سره معرفت وشولو او انګولر مې وپېژندلو چې فرانټ اینډ لپاره استفاده کیدونکی پلیټفارم ده او د فرانټ اینډ لپاره یو استفاده کیدونکی هغه ده چې موږ تاسو کولی شي د یو اپلیکیشن فرانټ اینډ ورباندې ډیزاین کو جوړ یې کړو. نو یو فرست انګولر اپ په نوم باندې پروژه مو کریټ کړه، سیکنډ اپ په نوم باندې ما یو بل هغه هم جوړ کړو چې دا نوی هغه ده پروجیکټ د کریټ مې کړلو. نو راځو سی ام ډي کې دا اوپن کوو، هغه ویژوال سټوډیو کوډ کې تاسو به راشئ دلته برسېره پات کې وبلیکئ سی ام ډي، هغې څخه وروسته به کوډ ډاټ ولیکئ تر څو په ویژوال سټوډیو کوډ کې دا پروجیکټ اوپن شي. کله مو چې پروجیکټ اوپن کړه نو راځو اوس د انګولر د پروژې هغه عمومي هغه وایو چې یعنې څه ډول د ایډیټینګ ترسره کیږي، څه ډول د هغه جوړښت ده. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د موږ سره د هغه بېلابېل فولډر دي چې په دو کې مثلا نوډ ماډیول فولډر ده، ای ټو ای فولډر ده. دا بېلابېل فولډر دي چې هر یو یې خپله بېله وظیفه لري چې د همدې کورس په جریان کې به د هر یو سره تاسو معرفي شئ. په هر یو فولډر کې د موږ سره بېل بېل فایلونه دي. معمولا د نوډ ماډیول فولډر چې ده په دې کې د موږ سره ټول ماډیولز دي، یعنې که موږ تاسو څومره ماډیولز لرو پروژه کې، څومره فایلونه لرو، څومره ډیپینډنسیز لرو، ټول یې په همدې ځای کې موږ سره شتون لري. نو د سورس فولډر کې به د موږ سره هغه مین هغه ده چې کوم ځای کې موږ تاسو تغییرات راولو، کوم ځای کې موږ تاسو ډیولپمنټ کوو، کوم ځای کې موږ تاسو هغه کود لیکنه کوو. په دې کې د اپ برخه چې ده په دې کې ټول کامپوننټس دي. دا چې کامپوننټ څه ده وروسته به یې وایو، اما د انګولر هماغه بلډینګ بلاک چې ورته ویل کېږي هماغه کامپوننټس دي، یعنې هر څه موږ یو کامپوننټ په شکل باندې هغه کوو. کامپوننټ بیا خپله څو برخې لري، مثلا د سټایل برخه یې بېله ده، د ایچ ټي ایم ایل برخه یې بېله ده، او د لاجیک برخه ټایپ سکرپټ برخه یې بېله ده، ټایپ سکرپټ برخه چې ورته ویل کېږي. نو موږ کولی شو چې د یو کامپوننټ ټولې برخې په ډېر ښه شکل سره مینیج کړو. مثلا هغه لیکنه چې ده کوم هغه په دې ځای کې موږ تاسو هغه کوو، سټایل موږ تاسو په ډاټ سی ایس ایس فایل کې ورته ورکوو دې لیکنې ته، او بل مثلا د هغه برخه ده د لاجیک برخه ده کود هغې چې دغه موږ تاسو په ټي ایس فایل کې په ټایپ سکرپټ فایل کې ورته ورکوو. یعنې اول موږ داسې کوو چې هغه اپلیکیشن مو په کامپوننټس باندې تقسیموو، بیا هر کامپوننټ په څو برخو ویشو تر څو په ډېر ښه شکل سره منیجمنټ وشي، په ډېر ښه شکل سره موږ تاسو هغه اداره یې وکولی شو. نو د موږ سره د هر انګولر پروجیکټ چې موږ تاسو جوړوو د سیلای لري هغه یو اپ کامپوننټ لري، دا به ډیفالت لري. نور کامپوننټس موږ تاسو بیا وروسته ورته اډ کوو. دا چې کامپوننټ څه شی ده، څه ډول ورته اډ کېږي، څه ډول جوړېږي منولي او د سیلای له طریقې نه، وروسته انشاءالله په دې اړه باندې بحث کوو. نو د پروګرام شروع مو له مین څخه کېږي، له مین فایل څخه، مین ډاټ ټي ایس فایل څخه، او په دې کې موږ تاسو اپ ماډیول ورته مشخص کړی، یعنې سټارټینګ ماډیول مو همدغه ده، بوټسټراپ ماډیول مو همدغه ده. اپ ماډیول به تاسو ګوره په اپ فولډر کې ده، اپ ماډیول ډاټ ټي ایس، سمه ده. یعنې لومړی شروع له دې ځای څخه کېږي، د هغې څخه وروسته اپ ماډیول هغه کېږي ورته. په اپ ماډیول کې څه شی شتون لري؟ په دې کې د موږ سره چې څومره کامپوننټس موږ تاسو منځته راوړو په خپل هغه کې اپلیکیشن کې، ټول کامپوننټس په اپ ماډیول کې موږ ورته معرفي کوو. په بوټسټراپ ایرې کې معرفي کېږي. کوم کامپوننټس چې موږ تاسو د سی ال آی له لارې منځته راوړو هغه اتومات دلته په بوټسټراپ ایرې کې ورسره اډ کېږي، او کوم کامپوننټس چې منولي جوړوو موږ تاسو په خپله راځو هغه کامپوننټ به دلته اډ کوو ورته، سمه ده په دې ایرې کې. نو د هغې څخه وروسته کله چې کامپوننټ د ځای کې اډ کوو، مثلا اوس موږ سره یو کامپوننټ اپ کامپوننټ د ځای کې ورته اډ شوی د اپ کامپوننټ کې، چېرته بل کامپوننټ وي کامه ورکوو، بل کامپوننټ اډ کوو، همدلته همداسې 10 20 25 هر څومره کامپوننټس لرو ټول په همدې ځای کې اډ کېږي موږ سره. د هغې څخه وروسته همدغه اپ ماډیول د مین فنکشن کې دلته پاس کېږي، صحیح ده، از ارګومنټ دلته د موږ سره اپ ماډیول. د هغې نه وروسته څه کار ترسره کېږي؟ موږ وایو انګولر چې د سنګل پیج اپلیکیشن، د انګولر چې څومره اپس دي هغې ته اس پی ایز ویل کېږي، سنګل پیج اپس ورته ویل کېږي. هغه سنګل پیج د موږ سره دا پیج ده، انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل پیج ده، سمه ده، یعنې صرف یو پیج ده. ټول کامپوننټس موږ تاسو څومره دي د ایچ ټي ایم ایل د ټاګز په مرسته باندې موږ تاسو دلته اکسس کولی شو، استفاده کولی شو. لکه اپ روټ صرف یو کامپوننټ ده، دا اصلا داسې ښکارېږي لکه د ایچ ټي ایم ایل ټاګ، اما ټاګ نه ده، صحیح ده، د موږ هماغه د کامپوننټ نوم ده. دلته موږ راشو اپ کامپوننټ ډاټ ټي ایس فایل ته، تاسو ګورئ د دې هغه جوړښت په دې هغه کې ده، په دې شکل ده، صحیح ده. سلیکټور یې ده مثلا دا ده اپ روټ، دا یې نوم ده، په دې نوم سره یې موږ اکسس کولی شو، سمه ده. نو دا چې د کامپوننټ د امپورټ څه ده او د
اټ کمپوننت څه ده، ډیکوریټر د کمپوننت ورته ویل کېږي، دا څه ده، او دا کلاس څه دپاره د په هکله بیا وروسته موږ تاسو سټیپ بای سټیپ ور مخکې ځو او دا ټول شیان به انشاءالله چې پېژنو. نو دې ځای پورې تاسو په دې باندې پوه شئ چې سیریو له مین څخه کېږي، د هغې څخه وروسته اپ ماډیول هغه ده، اپ ماډیول کې موږ تاسو ټول کمپوننټس معرفي کېږي او دا ارګومنټ دې ته بیرته راځي او ټول کمپوننټس په د یو پیج کې موږ تاسو استفاده کولی چې اپلوډ ورته ویل کېږي. اوس موږ تاسو راځو دا پروجیکټ مو کمپایل کوو ان جی سرف کمانډ باندې لکه څنګه چې پرون مو وویل. نو څه ستونزه ده؟ ښه سمه ده، د شیل ده. نو اول سیمدي ته تغیرېږو، د هغې څخه وروسته یې کمپایل کوو، هلته م بیا ای پرېښودله. نو ان جی سرف کمانډ ده، په آخر کې بیا ای هم ورته هغه کړو. ښه پروګرام اوس کمپایل شو لکه څنګه چې تاسو ګورئ. نو اوس په 4200 پورټ باندې موږ کولی شو دا اکسیس کړو. راځو اوس د براوزر له لارې په 4200 پورټ باندې موږ تاسې دغه پروګرام مو اکسیس کوو چې عمومي جوړښت یې وګورو. تاسو ګورئ دا یې هغه د اپ روټ کمپوننټ څخه یا د اپ کمپوننټ څخه کوم څه ورته پاس شوي دي دا هماغه دي. که په دې برخه کې اوس موږ تغیرات راول لرې کړو، صرف یو H1 ولیکو او د هغې نه وروسته یو څه پکې ولیکو چې سلام مثلا یو میسج ښکاره کړو او سیو یې کړو. دلته تاسو ګورئ اتومات بیا کمپایلیشن ترسره شو، بیرته ټول هغه کمپایل شو او دلته هم چې کله راشو نو اتومات تغیرات راغلل براوزر کې سلام په نوم سره موږ هغه ولیدو. یعنې چې څومره تغیرات راوړو موږ تاسو کولی شو اتومات یې ټیسټ هم کړو چې دا اپ به بیا موږ تاسو په کوم ډول سره ښکارېږي. سټیپ بای سټیپ موږ مخکې ځو، دا هم د انګولر یو بل ښه والی ده. نو اوس راځو په څه ډول کولی شو بوستراپ اډ کړو. د بوستراپ د اډ کولو لپاره چې ما مخکې انسټال کړلو په دغه کې د انټرنیټ د ستونزې د هغه څخه چې زیات وخت ویډیو کې نیسي، نو تاسو به سی ام ډي ته راشئ همدغې لوکیشن ته. نو کولی شئ چې د سی ام ډي له لارې هم هغه کړئ او دلته د ترمینل له لارې هم تاسې هغه کوئ. نو سی ام ډي ته راځو، وبه لیکئ چې npm install د هغې څخه وروسته and save سمه ده bootstrap دا کمانډ به ولیکئ، انټر به پریس کړئ، تاسو سره بوتسټراپ اتومات انسټالیږي. تقریبا 15 دقیقې 6 دقیقې شاوخوا نیسي تاسو د انټرنیټ د سپیډ مطابق. نو کله چې دا کمانډ تاسو تکمیل شو خلاص شو د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ. موږ وویل مخکې چې ټول ماډیولز د موږ سره په نوډ ماډیولز فولډر کې دي، په دې کې به تاسو سرچ کړئ بوتسټراپ. دا ده صحیح ده، دا بټ شوی وي تاسو سره په شروع کې دا نه وي. کله مو چې دا بوتسټراپ فولډر ته راغلی په دې کې ډیسټ سی اس اس ته په دې کې تاسې دغې پات به راواخلئ bootstrap ډاټ مین ډاټ سی اس اس سمه ده. دې پات به راواخلئ کوم ځای ته به یې اډ کړئ. دې پات مو چې کله راواخیستله کولی شئ کاپي یې هم کړئ ریلیټیو پات یې او همدارنګه همداسې هم اډ کړئ. را به شئ انګولر ډاټ جیسن فایل ته، په دې کې به چې کله دې فایل ته راغلی دغه ځای کې به تاسې سټایلز ایرې شتون لري. د سټایلز ایرې کې به تاسې افات ورته مشخص کړئ په دغه شکل سره لکه ما چې اوس مشخص کړې ده چې سیکنډ پروجیکټ ده، نوډ ماډیولز فایل ده، بوتسټراپ فایل دغې په منځ کې ده لکه څنګه چې تاسو مخکې وکتلو، بیا ډیسټ فایل و سی اس اس او بیا بوتسټراپ ډاټ مین ډاټ سی اس اس فایل ده او د هغې څخه وروسته به یو کاما ورته اضافي کړي تر څو دا ایرې ده هغه الیمنټ یې بیل شي. دا بل د موږ سره د دغې هغه ده ادرس ده د سټایلز هغه ده صحیح ده چې دغې کولی شي په دوی کې هم تاسو پات ورته اضافي کړئ اما هغې ځای کې یو څه اسانه ده. نو کله مو چې دا کار وکولو سیو به یې کړي کنټرول پلس اس او دلته به راشئ په کمپوننټ کې موږ سره چې یو کمپوننټ کوم ده په دې کې مثلا یو بټن اضافه کوو، کلاس ورته ورکوو بټن پرایمري مثلا کولی شئ تاسو هماغه د بوتسټراپ ټول افیکټس اوس ورباندې هغه کړئ چې څومره کلاسونه هغه لري هغه ورته ورکوو. واو اټ ورکس مثلا دا میسج وي هغه کې کنټرول پلس اس اتومات دلته بیا کمپایلیشن ترسره شوی وي. چېرته موږ ورشو خپل بل هغه ته کمپایلیشن ترسره شو او د هغې نه وروسته چې تاسو وګورئ کمپایل کېږي. اوس راځو براوزر ته، دا دې اوس څنګه شو موږ سره بټن افیکټس واخیستو هماغه پرایمري هغه شو چې کوم هغه موږ ورته ورکړی د بټن پرایمري شو. چېرته مثلا نور ټول د بوتسټراپ څومره افیکټس چې تاسو اوس عملي کولی شئ. نو
تاسو کولی شئ په دې ډول سره خپل پراجیکټ ته بوتسټراپ اضافي کړئ. که چیرې بوتسټراپ اضافه کولو کې ستونزه وي نو یو ځل مو پراجیکټ کلوز کړئ، بیا یې اوپن کړئ، بیا کمپایلیشن درسره وکړئ، کله مو چې پات سیټ کړو په دې شکل لکه څنګه چې مخکې وکتلو، انشاءالله دا ستونزه مو حل شي. او دا چې دا هغه څنګه جوړیږي، کامپوننټس څنګه جوړیږي، کامپوننټس څه شی دي، کومې برخې لري او څه ډول استفاده ورڅخه کولی شو، انشاءالله چې په راتلونکي ویډیو کې به په دې هکله باندې مکمل بحث وکړو. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ.